خدای دې راوله. جوړ بخیر. څنګه یې ښه بخیر یې جوړ روغه؟ څه کیسې دي؟ شکر دی الحمدلله ته ښه بخیر. جوړ یې. څنګه در دې ځای راپسې راغلې؟ ته کله دونه پانډیوالي کله کلک وه زه ولا ته ستاریان یم. همیڅ نه معلومېدلی څو ورځې کېږي دفتر ته هم نه یې راغلی په بازار کې مې هم نه یې لیدلی. ولې؟ دفتر بازار ګرد مې پرېښي. ولې دې پرېښي دي؟ پوروړو څه پټ یم دلته کلي ته راغلی یم. ښه پوروړو ته ماشاءالله هغه دې ښه وروره کاروبار سم دي باغونه دي پیسې نو خپلې پیسې ورکړه نو. مغزه خراب دي. ولې؟ چا پر ما باندې د هغو څه نه یم پټ. ښه چې هغه زما پر باندې د هغو څه پټ یم. دا بیا څنګه خبره ده؟ ستا سر نه په خلاصېږي. داسې پوروړي مې تر اوسه نه دي لیدلي چې پر خلکو یې پیسې هم باندې ځینې پټ هم وي. وایم ستا په خبره سر نه خلاصېږي. درې څلور پوروړي دغسې راپسې ګرځي. ښه ته چې وروره استخبارات دي. ولې؟ چې په ماجد کې هم حال راپسې کړی دی چې دی راوځي ماجد ته که نه راوځي. پر ننوایي باندې هم سړی راته درولی دی ورور ته دې ویل پرچون په دوکان کې د شیدو والا سره یو کس یې راته انتظار کړی کوچنیان یې راته خطا ایستلي چې دا مازې مې ویل دی زنګ راوړي. دا ستا کور ودان داسې خلکو ما در اوسه نه دي لیدلي چې مې پر خلکو پیسې باندې هغه پسې ګرځي سر خلاص که نو خو ته سر نه دوی دا رقم ځینې پټېږي. دی نو خو داسې کار دی په تا خو نه و پسې دې را لیدلې ایو یا ورور دی وینې یې وا دې را روان دي شینکالی شه هوا نو خو لاړ شه دې پیسې به درکړي بیا ما ته یا وروره زما هم نه دي په کار پیسې اوس بیا ما ته راکړه بیا ته دغسې موت یې در کوم خو بیا راوړې خو بیا نه بیا راوړې بیا نه ستا خپل حق دی نو بره یا راوړې بیا نه ښه ورکې خدای خو دوی ششته پوه شولې بس ته دعا کوه چې پیسې نه یې راوړي. السلام علیکم. احمد باچا جوړ بخیر څنګه حاجي صاحب خدای دې راوله څنګه جوړه خیرات یې کرارېده څه کوې ټلیفون راکاږه لږ عکسونه سره اخلو که څه یا غب پسې راغلی یم هغه پور و دا اوس دته د هغه ګډ وم ما هلته دعاوې کوه چې پیسې نه یې راوړي خپلې حق دي خپلې پیسې دي والله کې راوباسې والله قسم مې واخیسته یا داسې نو تا لیدلي خو خپلې پیسې دي وروره خو اوس یې مه راکوه لاس په خلاص کړه چې در تا به لابود شولې بیا ته دا جیب ته واچوه چې دی درته وایي نه چېرې او تا د ورځې شل ټلیفونان راکوله ما بر دا احساس راته پیدا سو مال چې در ده به لابود سي در دې کې نو اوس خو زما لاس نه دی بند جیب ته یې واچو اوس ما سره ډېرې دي داسې خلک پیدا کېږي نه ما سره بیا داسې پیسې نه پیدا کېږي لکه اوس بس سره یې راکوله هماسې په جیب کې واچو بیا چې هر وخت خدای درکړه بیا ورکړه یا اوس وایي مې راکړه بیا یو هفته میاشت بعد بیا زنګونه راته دا اوس هم دته ګډ ومه ته باور وکړه یا دا در به ورور زه خو زه غواړم ځان ما خبر ته وکړم دته دا اوس ګډ ومه ما هلته دعا کوه چې دا یو خو پوروړي مال ونه ویني هغه چې مې ته ویل دی ما لا یو خوا دی رالی ما هلته دعا وکړه چې پیسې نه یې راوړي کنې خلک دعاوې کوي چې خدای دې چې پیسې راوړي مال خدای دې وکړي چې نه یې راوړي همدا بیا ولې الله سر خلاص کوم زه نه غواړم پیسې زما لا سره شورتاریان دغه په دغه باره کې راته ګډ دی وایي دعاوې کوه چې پوروړي پیسې رانه زما سر په خلاصېږي اوس خو کلداره خرابه سوې ده یا هغه خبره کلداره خرابه سوې ده بازار کې شروع دي خبره نه ده ما ته کلدارې راکړي وي اوس زما کلدارې ورته راوړي دي دی غواړي چې بارې لږ پورته سي د ډالرو باید ته ورسېږي بارې بیا غواړي هغه خبره نه ده یا د هغه خبره ده زه به دې خپلې پیسې درکړم لاس په خلاص کړه چې تر تا بلابود شولې بارې راوړه اوس دې ما بلابود دي زه بیخي ولا اریان سم درځي څنګه کار دی هلته کښېنه ته راوړي وای یا نه دی راوړي صحیح دی وروره چې در تا بلابود شولې چې نه دي وې په کار بارې راوړه اوس ما نه دي پوه شوې تر تا ته دا جیب ته واچو ته جیب ته واچو چې در تا بلابود شولې نه دي وې په کار په هغه ورځ یې باره یو کوچني ته په لاس ورکړه راوایسته پوه شوې زه وایم نه غواړم پیسې خو زما پیسې دي زما در باندې دي مې راکړه صحیح دی څنګه کار خو نو داسې دی زه اول سر چې رالم ما پوښتنه ځینې وکړه ما ولې نه معلومېږي دا کلدارو د لاسه لږ سګر سوي کې بازار لا پرې ایښی دي زه په پسې ګرځېدلم بل همدی د ورځې خامخا سراپۍ ته ځې تېرې وا تا کېږي په سراپۍ کې مې نه دي لیدلی
خو نه دي ما هم نه ولیدل زه به د هغه پسې راغلم ما پوښتنه پر کول یا ماله زه ورته رالم شاپور یا دا خو زه هلته په کڅوړه کې په هر شي کې چې غوټه کوم داسې کور ته ورغورځم بیا ولاکه ما په وسه پردي چې بیا راباندې پورته شي بیا زه د کومې خوا کړم اوس مې لا پیدا کړي دي سمه ده زه به لاریان یم سړی راکړې کالدارې دي عجبه سړی دی مال در اوس مې داسې سړی نه لیدلی خلک پیسې پسې ورغلي دی نه جن غواړي زه اریان وم چې دا اوس څنګه هم راکړې کالدارې دي اوه باید کالدارې ورکړم زه بېرته ورکوو هلته کور ته ورغورځم د بټوې سره یې ورغورځم بټوا بېرته بیا په یو نیم سل رانیسم راځه